د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي له طالبانو سره خبرو ته هیله مند دی او غواړي چې له طالبانو سره خبرو میز ته کیني. احمد مسعود ویلي له جګړې څخه هیڅ هم نه جوړیږي. له طالبانو مو غوښتنه دا ده چې باید سرزوري ونه کړي او له موږ سره د خبرو میز ته کیني. هغه ویلي که طالبانو زما غوښتنې ومنلې نو په افغانستان کې به په بشپړه توګه سوله راشي او هیڅوک به هم نور د ډزو غږونه وانه اوري. هغه ویلي دي چې افغان ولس ډېر ستړی شوی له ډزونه او د وژنو نه یې هم ستړي شوي دي. هغه ویلي دو طرفه کسان افغانان وژل کیږي. باید موږ له یو بل سره سوله وکړو او د بهرنیانو زړونه خفه او د خپل ولس زړونه خوشحاله کړو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د مخالفې وسله والې ډلې مشر احمد مسعود وایي هیله مند دی چې له طالبانو سره په سوله ییزه خبرې وکړي، خو نوموړی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که د وسلوال جګړې ته که د خبرو له لارې ونه شوه نو وسلوالې جګړې ته هم چمتو دی. احمد مسعود چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی دی، په پنجشیر ولایت کې له خپل مرکز رویټر خبري اژانس سره د تلیفوني له لارې هم خبرې کړې دي. هغه په یوه مرکه کې وویل د خپل مرکز سره مې خبرې کړې، غواړم چې له طالبانو سره د خبرو میز ته کینم. هغه ویلي دي زمونږ غوښتنې هم دومره لوړې نه دي. احمد مسعود له طالبانو غوښتنه کړې چې افغان نجونې مکتبونه او ښځو ته خپل حقونه ورکړي او یو ټولشموله حکومت باید په افغانستان کې جوړ شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا ښې چارې.